اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. بس خیر سه الله تعالی د شو سره وکړي، الله تعالی دې تاسو ته مې وزونه درکړي. له نورو څخه هم دغه هیله کوو چې له موږ سره کومک وکړي. کوم دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او صحتمند به یاست. نن له خیره غزني ولایت قرهباغ ولسوالي جرګنۍ کلي ته راغلي یو. زه عزت الله ستومان یم، مستاق کور ته راغلي یو. انشاءالله د ژوند د حالاتو یې ځان خبروو. سلام علیکم. نن له خیره سره د یو مستحق کور ته راغلي یو، د غلام محمد په نامه. ډېر اقتصادي مشکلات لري او خپله یې وینئ چې پښو باندې معیوبه ده. نو نور به د خپل ژوند مشکلات دی خپله درته ووایي چې څه مشکلات لري. ښه نو څنګه ده ژوند زندګي ښه تېرېږي؟ بس لګیا ده، روان ده، بازار ته ځم او راځم، دغه څو پیسې پیدا کوم، د کوچنیانو ته یو خرڅ خوراک پرې راوړم. نو خو داسې شی نشته چې کار روزګار نشته، نه کېږي. نو کار موږ ته څوک نه راکوي، نه یې کولی شو. او درې بچیان دي؟ درې بچیان مې دي. ښه درې بچیان مې دي. دغه بس ژوند چارې دي، بازار کې 200-300 پیدا کوم، بیا کور ته یو شی پرې راوړم، ورسره چلېږي، سره خوري. نور کاروبار شی نشته. الله دې رحم وکړي. دوستانو، تاسې ټولو شتمنو هېوادوالو هم دا هیله ده چې داسې خلکو سره تر خپل وس مطابق کومک او همکاري وکړئ، او انشاءالله موږ به یې په پوره امانت سره تر داسې غریبو فامیلو پورې رسوو. نو د خدمت خیریه بنسټ له لارې زموږ یو ملګری ده، مسافر ده، په خارج کې ده، افغانانو هغو کومک کړی ده. نو د غلام محمد تر کورنۍ پورې یې ورسوو. 8000 افغانۍ دي. دعاګانې کړئ چې صحیح ده. بس خیر سه الله تعالی د شو سره وکړي، الله تعالی دې تاسو ته مې وزونه درکړي. له نورو څخه هم دغه هیله کوو چې له موږ سره کومک وکړي. د کار خو نه چې کار وکړو، بس واړه کوچنیان راسره دي، نو کار نشته، د کار ځای نه ده چې کار وکړو. نو تاسو هم ډېره مننه چې تاسو له موږ سره کومک کوئ، له تاسو سره د الله تعالی کومک وکړي. او خیر یوسې، بس انشاءالله هره میاشت کې انشاءالله نه هېرولو. بس خیر یوسې، خدای تعالی دې تاسو ته اجر ورسوي، الله تعالی دې له هغه سره هم بس ښه وکړي چې موږ ته دومره کومک کوي، هغه خو خدای تعالی دې هغه ته هم اجر ورسوي. خدای خو مهربان دی انشاءالله. بس چې بعضې مسافر وروڼه دي، بعضې د دې څوک شتمن دي، هغو ټولو غږ کوو چې له دې کورنۍ سره د خپل وس مطابق همکاري وکړي. بس خیر یوسې، نو تا دعاګانې غواړي، خدای تعالی هم وضعیت له ټولو مسلمانانو سره سم کړي. نو انشاءالله تر راتلونکې خپرونې پورې له تا اجازه غواړو، انشاءالله بیا به بیا مطمئن سره وینو. بس خیر یوسې، مننه. پور رمضان خدای تعالی دې تاسو ته هم اجر درکړي. اوس اتحاد ته ضرورت لرو ډیر، اوس د یووالي او ټولنې وخت دی. اوس اتحاد ته ضرورت لرو ډیر، اوس د یووالي او ټولنې وخت دی. اوس د خدمت او د